راغستې په سر ټوله دنیا مناظره ده او خبر شوم د وزګارو خلکو بیا مناظره ده. عجیبه غوندې باس دی دا یو داسې ورته وایي دا مړی ګوره ټول ژوندي په ژوند د دې دنیا یې دوی اوري او طاقت د اورېدو یې لا سوا یې هم داسې په فضلو خرافاتو کې لګیا یې دا بل ترې نه منکر دی په انکار کې ګویا یې په دې خبرو سهار او هم بېګا مناظره ده او خبر شوم د وزګارو خلکو بیا مناظره ده. او مرزا دي مناظرین دي زما شیخ یوه قصه کوي کړه ماته یو ځل کور کې یو نسي او کټوی نسۍ مناظره د خپلې نیا سره جوړوي بس راشي عدالت د قاضي دغه بوډۍ بیا کېږي د قاضي په عدالت کې دا خبرې نسۍ وایي ابۍ کټوی خو تا هم ماتولې ابۍ وایي صحیح ده ما اول به زړولې نسۍ وایي ما پخ کړي پکې تا هم پخولې بس داسې د نسي سره د نیا مناظره ده خبر شوم د وزګارو خلکو بیا مناظره ده. قسم دی نه خلاف یم نه منکر مناظرونه بس تنګ شوم دی په ظلم مباحثو مجادلونه زیاتېږي لا تر اوسه نه شو خلاص دې مسلونه نه چېرته مستفید شو د دې بحث د فایدونه منکر وي هره ډله د ثالث د فیصلونه بیا کوم مقصد لږ کړی تاسو دا مناظره ده خبر شوم د وزګارو خلکو بیا مناظره ده. او دفاع د حق کوئ تاسو که دې مناظرو کې بیا ولې ختموئ فیصلې په 2 غنټو کې راوباسئ یو حل چېرته په دغه مسلو کې ثالث هم مقرر کړئ چې ماهر وي فیصلو کې تر کومه به اخته یې د شهرت په دې فتنو کې بس صرف د شهرت دپاره ستا مناظره ده خبر شوم د وزګارو خلکو بیا مناظره ده. یو دا اصول کړئ خپل بل موضوعات د ضرورت لږ وکړئ مخنیوی د دې نظام د جمهوریت اخته مسلمانان دي په الحاد او غامدیت پرچار کېږي خام د پرویزت او قادیانیت او خاص کر یو فتنه د ادیانو د وحدت په دې مناظره که وکړه چا په حقیقت جمیل بکړم نارې چې به رښتیا مناظره ده خبر شوم د وزګارو خلکو بیا مناظره ده.